محمد اشرف غني په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د یوه نیالګي په ایښودلو سره خلکو ته د نوي کال مبارکي ورکړه او وایي روان کال به د حکومت ډیر تمرکز د جګړې په پای ته رسولو وي. محمد اشرف غني وایي د نوي کال په لومړیو شپږو اونیو کې به د راتلونکو پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره ټول شرایط او امکانات برابر او په دې پروسه کې به د سیاسي لاسوهنې مخه ونیسي. اجرایي رئیس هم د نوي کال په مناسبت خپاره شوي پیغام کې پر خپل وخت د پارلماني ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی. دایر شدن انتخابات شفاف و مسئولانه در تمام کشور برای شورای ملی و شورای ولایتی خواهد بود و همچنین آمادگی همه جانبه بر انتخابات ریاست جمهوری در سال 1398. سال 1397 که سال معارف نامیده شده، توجه کردن به تعلیم و تحصیل اولاد کشور جزء برنامه ها و اولویت های ماست. همچنان تعهد ما برای برگزاری انتخابات در این سال انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی. ولسمشر محمد اشرف غني که څه هم روان کال د پارلماني ټاکنو ترسره کېدل حتمي بولي، خو له خلکو غوښتنه کوي چې خپلو استازو ته د رای ورکولو پر مهال د اوسنیو وکیلانو کړنې له پامه نه غورځوي. و امید است که اعضای محترم پارلمان افغانستان بر مردم افغانستان از کارایشان حساب بدهند تا مردم افغانستان سر کسایی که خود دوباره کاندید میکنن یک پارچه امتحان به دست داشته باشن و همه مردم مثلا صدا میکنم که به صورت همه جانبه در انتخابات سهم بگیرن. ولسمشر وایي نوی کال به د سولې ټاکنو او په دولتي بنسټونو کې د اصلاحاتو پیل وي او د پوهنې په اوسني سیستم کې به ژور او اساسي اصلاحات رامنځته شي. ولسمشر وایي جګړه د حل لار نه ده او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې په برخه کې ملي اجماع رامنځته شوې ده. چې موږ سوله اړخیزه ده، با عزت ده او د ټولو اقشارو د افغانستان ملاتړ لري. جنگ د حل لاره نه ده. هر څوک چې به جنگ او جګړې ته دوام ورکوي هغه به د ملت له قاطع اراده سره مخامخ کیږي. با در نظر داشته پیام صلح حکومت وحدت ملی، امید ما است که این پیام ما با جواب مساعد از طرف اونایی که در جنگ هستند، از طرف اونایی که تا به حال دست از جنگ نبرداشتن، با جواب مساعد روبرو شویم. افغان حکومت نوی کال د پوهنې کال نومولی او ولسمشر ته مښودلی چې د افغانستان 40 کلن ناورین ته به د پای ټکی ږدي.